ښوونکی د داسې فعالیتونو رامنځته کولو ته اړتیا لري چې له زده کوونکو سره مرسته کوي چې له یو بل او له خپلو ښوونکو سره د ارتباط او اړیکې درلودو احساس وکړي تر څو په دې توګه خپلې مثبتې اړیکې پیاوړې کړي. په دې ویډیو کې د نومونو اخیستلو فعالیت وګورئ چې څرنګه هر زده کوونکی د نورو ټولو زده کوونکو نومونه زده کوي. ستا نوم څه دی بچی؟ زما نوم دی فاطمه. بخیر راغلی فاطمه. تا څه خوښ دي؟ زما ډوګ. دا یوه ساده لوبه ده چې له زده کوونکو سره مرسته کوي چې یو بل وپیژني. وګورئ چې ښوونکي هم څرنګه هڅه کوي له زده کوونکو سره د هغوی د نومونو په ویلو سره اړیکه جوړه کړي. السلام علیکم بس بیبي. السلام علیکم عائشه. السلام علیکم ګل. او پیژنو. ښوونکی زده کوونکي پوهوي چې خپل ګروپ ته راشي او د خپل ګروپ د غړو نومونه په یو کاغذ باندې ولیکي. کله چې دوی دا کار وکړي نو ښوونکی له هر ګروپ څخه یو غړي ته لارښوونه کوي چې دا نومونه په اتاق کې راځوړند کړي. دا فعالیت زده کوونکو ته څرګندوي چې دوی ټول د ټولګي د ټولنې غړي دي. د زده کوونکو ترمنځ د اړیکو جوړولو او په ټولګي کې د مثبتو اړیکو د هڅولو یوه بله لاره د داسې درسي پلان جوړول دي چې د دوی د هرې ورځې له شریکو واقعیتونو سره تړاو ولري. دا ښوونکی وګورئ چې مفهوم د خریدارۍ په مهال د معمولي څیزونو د قیمتونو په اضافه کولو سره پای ته رسوي تر څو تشریح کړي چې څرنګه ګڼ اعداد سره جمع کړي. زده کوونکي بیا له دې بیلګو څخه په کوچنیو ګروپي کارونو کې استفاده کوي. له زده کوونکو سره رابطي بل عنصر د دوی له ژوند سره تړاو درلودل او له هغه سره علاقمندي ښودل دي. وګورئ چې ښوونکی څرنګه له هر زده کوونکي څخه پوښتنه کوي چې د خریدارۍ په اړه خپل نظریات وړاندې کړي، کوم چې په مستقیمه توګه د دوی د ریاضي په درس پورې اړه لري. ښوونکی همدارنګه زده کوونکي ته شخصي کیسې کوي، کوم چې کیدای شي له زده کوونکي سره د داسې احساس په راژوندي کېدو مرسته وکړي چې دوی له ښوونکي سره تړاو لري. ښوونکی بیا له زده کوونکو غواړي چې خپل ژوند ته د ریاضي د نورو اصولو سره تړاو ورکړي. دا ستراتیژیګانې له زده کوونکو سره مرسته کوي چې له درس او همدارنګه خپل ټولګیوال سره د تړاو او رابطې احساس وکړي، ځکه چې دوی خپل شخصي تجربې یو بل سره شریکوي.